चाहे अंग्रेज हमला गवी द 400 मलंग चर्सी دومره خو به د خوټه نه چلیږي څومره چې د لاس چلیږي. زمونږ استادانو به مونږ ته وایي چې د مشرانو سره کینې چې سترې نه زده کې د ده کشران به د ده نه څه زده کي ګنده اشارې بدماشي یا بدتمیزي. که یو طرف ته د دنیا قومونه په ټیک ټاک یا سوشل میډیا خپل ټیلنټ یا خپل استازي دنیا ته ښایي، نو بل طرف ته زمونږ د پښتنو دا سوړه یخ سپینګیري مشران د خپل بدماشي او بدتمیزۍ فلم روزانه په بازار کې په سړک باندې په هوټل کې په پارک کې په ګاډي کې زمونږ د کمکله پښتنو د پاره ډېر په فخر سره پیش کوي او زمونږ د عقل نخلاص او د تعلیم دشمنان پښتانه ډېر په تیزی سره د هغه فالوورز جوړیږي بلکې خود زړه د اخلاص نه هغه لایکونه هم ورکوي. راځو د ویډیو طرف ته. نو سلامونه، زیم ستاسو ورور او نن په خبره کوو په دې ټوپکونی سپینګری او بچباز باباجي باندې. که یو طرف ته دا ټوپکونی باباجي د اسلام په اصول برابر دی، نو بل طرف ته د روډ د پاسه د چرسو سیګریټو او شرابو ایڈورټایزمنټ هم کوي. دملا گوی د 400 ملنګ چرسی بابا د روډ د پاسه ویډیو جوړوي. د موټر سایکل والا کې یو داسې د سړی زوی نشته چې د شا طرف نه یا موټر سایکل په دې کونه کې ورننه باسي او د اګو نه یا خلاص کی چې نسل یې سیوا نشي. ولی باباجي په خوله کې د اوبرالي زمونږ باباجي د کچکونو هم شوق لري او هر رنگین مزاج هم دی. واه هوپ لګوي ورزلا شو. هاي الله څومره سپک شو کنه د مسافران. هاي الله باباجي د چا سره هم ډیویټ نه دی کړی او که یې کړی نو هغه هم د ټیک ټاک د ټولو نه پستی او کوناټاورې سره. او باباجي و دسترګې داسې مړې کړې دي لکه سپی چې مردارې ته ګوري. بی غیرت شرم تعالی نه درځي. زمونږ مشرانو به مونږ ته خبره کوله چې ګوره بچې ټول عمر خپلو امزولو سره ګرځه او د ځان نه لویو او د ځان نه وړو سره یې مه ګروه. استاد عمر ته ګوره او استاد کارونو ته ګوره. چرته بچو له به مزدوري کوله خو ولې چینجي هم کله کله سړی مجبوره کی. زړه مې غواړي به تندې ته دا 9mm کېدم که نه او دا شاته را ککرې دي بغرې هسې موسوک نه پرېږدي بل کټې بدنام شویو مخ نه مې شلرې خراب شویو. دی بال کټو ته لیونې کړې هم وي او نشې دې هم شروع کړي دي د حرکتونو نه دې پته لګي. زما دا ویډیو که د کشران ګوري نو ورله پکار دي چې خپل مشران په نظر کې ساتي او که داسې نه کوي نو بیا دې ورله د ایکټنګ کولو د طریقه بدله کړي. دې خلکو سره دې ورله خبره وکړي چې کونه کې شش پیدا شي نو فالوورز به یې هم سیوا شي او لایک به ورته هم سیوا ملاویږي. د ویډیو مقصد صرف انټرټینمنټ دی، د چا نه نفرت کولو ته هیڅ ضرورت نشته. د دې وجې نه خپل ګوتې خپل لاسونه او خپل خولې په کنټرول کې وساتئ. که ویډیو مو خوښ شوی وي نو چینل سبسکرایب کړئ.